که غواړئ چې په مخ کې مې نور راسي او مخ مې د نوره څخه ډک سي، او که غواړئ چې زړه مې د نوره څخه ډک سي، په زړه کې مې نور راسي، نو د قرآن مجید یو آیات مبارک به تاسو ته در وښیم. یو ډېر مجرب آیات دی. په دې آیات سره به انشاءالله هم په زړه کې به نور پیدا سي، هم په مخ کې نور پیدا سي. هغه آیات مبارک به تاسو سره شیر کما، په سکرین مې هم درته ولیکم انشاءالله تعالی، خو دا ویډیو مخته در سره شیر کړي د ثواب په خاطر باندې. هغه آیات مبارک داسې دی: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. روزانه یو وار وایستې پر د لاسونو باندې چوکۍ او دا پر مخ او پر زړه باندې لاس راتېروئ، انشاءالله پر مخ کې به مې نور پیدا سي او په زړه کې به مې نور پیدا سي.